او د ایمان نه بعد عزتمند بیا غټ نه غټ انعام په ټوله دنیا شه په ټوله نعمت شه د ایمان نه غټ نعمت قرآن چې بیا الله رب العالمین ایمان یې دردا مسلمان یې پیدا کړي او بیا قرآن یې رودا قرآن سره نسبت یې رودا ته الله جل جلاله انعامات دي ته الله رب العالمین کرام دا چې مشتو سره د قرآن سره نسبت وکړه عزتمند دغه شی د پوره د الله پاک دعا شرطی نه دی دا حقیقی نعمت حاصلول د پوره ک ایمان دا او ک قرآن دا چې طلب یې در پښه چې هوړې دی الله رب العالمین دیر کوي تو بے عملی خوریا شریکه محنت یا شریکه بے اللہ رب العالمین دیر کوي چې عزتمند طلب نه در پښه بے طلب خلق تعالی رب العالمین دغه حقیقی انعامات سرمایه په لور شنو ورکړي د نوح علیہ السلام بچایو کنعان فلوری نبی دا او داسې نبی چې نیم سوه کوله تبلیغ کړه ده نیم سوه کوله صرف تبلیغ کړه ده عزتمند چې د نیم سوه کوله په قوم پرې خوري محنت کړي خپل بچی ته څومره دعوت ورکړی څومره پښتو وای خو بچی په زړه شه طلب نو د بچی په زړه شه طلب نو رب کائنات څنګه فیصله د دغه لوی نعمت په طلب باندې دي چې طلب وی در په غوړې به الله درکای چې غوړې نه به الله رب العالمین نه درکای چې کله بالکل عین طوفان نوح روغای یبشی ریشله درب قهر او غصه عذاب روغای په دغه ټیم چې نوح علی السلام خپل بچی ته وی چې بچی ایس خورسا مشترک شنه وا خلاص سمره دردمنه خبره وي نوح علیہ السلام دغه بچی تا کړی سمره دردمنه خبره او سنمونه انداز د دعوت وری چرسا بچای سرکاشا دا بے طلبه دا صورتای ساوی الی جبل یعصمنی من الماء دا غرتا چیګه دا مې ده بنا باج کی و دیره نه ورسه فلوری ورته چې بچی الله عاصم اليوم من امر الله د الله د امرنا د الله د قهرنا د الله د غوسینا د چا بچ نشتا صرف چې چا تنند رحمت اراده کړی او بچ کېږي نه رسې تا خلاص دای نه دی خپل دان طرف او خپل منډه طرفا باندې او خپل عقل او اسباب باندې سه خلاص دای نشي چې چاته رب اراده د رحمت کړی او خلوتری ومنه بچی خبره او بچی خبره نه منله بے طلب فحال بینهم الموج فکان من المغرقین موج په بندرو غای صفا په بندرو غللا او کنعان یو به یو ختم یې دا خو عزتمند د نوح علیہ السلام بچایو اولو العظم انبیاء وشدا عزتمند میشتو سے دور تبلیغی او کولینا لگی او میاشت سفر شوئی نیم سوا کولا تبلیغ نبی دا عزتمند بیایا د بچای مخه ته د طلب نه پشه نشتا پشه الله رب العالمین محروم کړه د الله قانون دا د طلب خلق ته الله تعالی دا څنګه نه ورکای